بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو سلامونه احترامات. ګران دوستانو زه نن بیا دوهم ځل دپاره تاسو ته د پښتو شعر یو لنډی څنګه ډیزاین کولی شو دغه لرغ درښکاره کوم. په دې وجه چې تېره ویډیو کې دوستانو ویلي وو چې آواز ډېر ټیټ دی او کیدای شي دوی پرې پوره پوه شوي نه وي. دې ځل ته زه کوشش کوم چې آواز سم راشي او ویډیو هم تکمیله شي. نو غواړم چې د سر نه تاسو ته یو لنډی نن بیا ډیزاین کړمه چې تاسو هم وکولی شئ چې د هغې طریقې باندې تاسو په خپله شعر متل یا لنډی یا بل هر څه چې تاسو په زړه کې وي د انځور د پاسه یې ولیکئ. هغه لرز تاسو درښکاره کومه چې تاسو ټول دوستان وکولی شئ د خپل د خوښې مطالب خپله ترتیب کړئ او بیا دوستانو سره شریک کړئ. نو راځو دغې لارې باندې دوستانو چې موږ دغې لپاره دغه شیان ضرورت لرو. لومړی د پاور پوینټ پروګرام چې دا پاور پوینټ پروګرام د مایکروسافټ افیس پروګرامونو څخه یو پروګرام دی چې ټولو کمپیوټرونو کې کیدای شي وي دوستانو. او دوهم د پین پروګرام دی چې هم یو نارمل پروګرام دی دوستانو چې د رسامۍ لپاره استعمالیږي خو موږ ورته ضرورت لرو دلته. دریم ښکلی انځور د انځور نه دا مطلب چې تاسو هر کله یو انځور غواړئ د انځور د پاسه لیکل وکړئ نو هر وخت تاسو باید وړاندې نه وړاندې ځان سره انځور وساتئ په یو فولډر کې یا په ډیسکټاپ سکرین باندې چې هر چېرته تاسو دپاره مناسب ځای وي. څلورم پښتو لنډی او یا شعر یا ستاسو د خوښې مطلب کوم مطلب چې تاسو غواړئ ډیزاین کړئ نو هغه تیار مخکې نه مخکې درته اماده کړئ چې هغه وغواړئ ډیزاین کړئ نو تاسو سره به اماده وي. نو راځو شروع کوو دوستانو د ډیزاین په لور چې موږ لومړی پاور پوینټ پروګرام ویلی وو. نو پاور پوینټ پروګرام هم را سره شته دوستانو. دغه د پاور پوینټ پروګرام دی 2000 ماډل. نو دې ته ضرورت دی دوستانو. نو دې ته چې ضرورت دی اوس به دې دپاره یو انځور راوړو دوستانو. کوم انځور چې تاسو خوښ وي هغه دلته راوړئ. دلته ما سره یو دانه د ډیسکټاپ په سکرین باندې یو دانه شته دی دوستانو. زه دغه راخلم هلته کې پیسټ کوم. دلته به لیفټ کلیک او رایټ کلیک وکړو دوستانو. کافي به یې کړو چې کافي شو دوستانو را به وړو په پاور پوینټ کې به پیسټ کړو. کله مې چې پیسټ کړو دوستانو دغه انځور ډېر لوی شو که نه دوستانو. غواړئ چې دغه انځور لږ وړم کړئ او دغه کونجونه یې تاسو ته معلوم شي تاسو به څنګه کوئ. نو دغه انځور مې چې کله دلته پیسټ کړو دوستانو دې کونجو ته لاړ شئ. دلته کونجو کې واړه واړه د زوم علامې دي چې په دې باندې وړه کېږي دوستانو. نو دې باندې به کلیک کړئ به ماوس داسې را کش کړئ د داخل طرف ته نو دغه ورو په ورو وړکه کېږي دوستانو. نو که غواړئ چې انځور بل طرف ته یوسئ هغه تاسو هم کولی شئ خو د سپینه پرده چې ښکاري دوستانو ده پکې پټه کړئ هر وخت. او د دې نه انځور مه لویوئ که هېڅکله وړکه کوئ ما د دې انځور په اندازه یې کوئ دوستانو چې کومه پرده شاته د پاور پوینټ پرده ده دوستانو. دغه ډول شو دوستانو دغه انځور دومره بس دی. نو غواړئ د انځور ته هم یو چوکاټ ورکړئ دوستانو په 2000 پروګرام کې د مایکروسافټ 2000 پاور پوینټ پروګرام کې چې په دې انځور باندې 2 ځلې کلیک وکړئ نو دلته پاس اتومات یو پرده درته راخلاصېږي. دلته کې د چوکټونو اندازه درته ښکاري دوستانو. په هر یو انځور چوکټ په طریقه چې کلیک کوئ دلته کې انځور کې تغیرات راځي چې کوم یو ستاسو خوښ وو هغه کولی شئ ورته انتخاب کړئ دوستانو. تاسو ګورئ چې زه په کوم باندې کلیک کوم انځور په هغه ډول باندې اوړي. نو موږ ورته یو ساده انتخاب کوو. موږ به دغه ساده ورته انتخاب کوو دوستانو. دغه انځور شو. انځور دپاره یو چوکټ جوړ شو دلته. اوس غواړو دوستانو دغه انځور شو. د انځور د پاسه لیکل څنګه وکړو هغه هم یو اسانه طریقه ده دوستانو. تاسو به مخکې کړي وي او اوس به بیا هم زه درته لار وښیم که چا کړي نه وي. هغه به لاړ شو د 2000 د پاور پوینټ پروګرام د هوم مینو تر څنګ بل مینو د انزرټ مینو دوستانو. انزرټ مینو باندې به کلیک کړو نو دلته کې بله مینو کته راخلاصېږي. نو مینو چې راخلاص شو دوستانو په ښي طرف باندې راشئ. دلته کې د ا علامه ده د انګلیسي ا علامه دې نه ښکته لیکلي ورډ آرټ. نو په دې باندې به کلیک وکړو. چې کله په دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته د لیک بڼو رنګونه درته راوړي چې په کومه رنګ باندې تاسو لیکل غواړئ په دې انځور د پاسه وکړئ دوستانو. نو تاسو به وغواړئ هغه رنګ انتخاب کړئ چې کوم انځور د پاسه لیکل کېږي چې رنګ تازه وي او ډېر تیز وښکاري. نو موږ به د تور مخالف رنګ چې دی تیز ښکاري هغه سپین رنګ ده. موږ به سپین رنګ ورته انتخاب کوو دوستانو. دغه د سپین رنګ انتخاب کوو دوستانو. دغه د هغه رنګ چې دلته انتخاب کړئ هغه یوه کاپي دلته راغله په انځور د پاسه. اوس غواړو کمپیوټر پښتو ته واړو دوستانو. چې پښتو ته مې کمپیوټر واړولو اوس غواړو دې له پاسه باندې یو څه ولیکو دوستانو. نو هغه تاسې هر مطلب چې غواړئ چې ولیکئ که دا لیکل درنه ړنګ شول بیا لاړ شئ بیا لیکل راوړئ دوستانو. نو تاسې کولی شئ چې هر لیکل وي که شعر وي بیا که اندازه نه وه بیا زه درته اندازه هم ښیم چې اندازه ورته وړه کړئ. نو اوس راځو لومړی به لیکل وکړو دوستانو. زه تاسو غواړم دوستانو یوه لنډۍ نن ډیزاین کړم صحیح ده دوستانو چې دغه لنډۍ په مطابق تاسو ټول کولی شعر هم انتظار جوړ کړئ یا بل څه کړئ.
دوستانو دغه یوه لنډۍ مې درته ولیکله نو غواړئ دغه دوستانو د لنډۍ که د انځور نه وتلو دوستانو فرق نه کوي خو کله چې لنډۍ باندې کلیک کړئ لنډۍ نه یو چوکټ راتاویږي د چوکټ باندې پاسه ماوس کلیک کړئ دوستانو د لنډۍ یو بل طرف ته وړلی کېږي ښکته یې وړئ پورته وړئ چې کوم طرف ته ستاسو خوښه هغه طرف ته کولی شئ دوستانو که تاسو شعر ولیکئ نو یو لیکه به وړه وي بله لیکه به لویه وي هغه څنګه لوی کولی شئ هغه هم اسانه طریقه ده چې کوم توری غواړئ تاسې لوی کړئ په هغه باندې کلیک کړئ ماوس په د کیبورډ کې د شیفټ بټن باندې یو ګوته ټینګه کړئ او بل د انډرسکور د صفر حساب چې غواړئ نه بیا صفر د صفر نه رادیو خواته یو علامه ده د منفي نو دې باندې کلیک کوئ هغه ورو ورو لویږي چې کوم توری تاسو غواړئ چې لوی کړئ هغه باندې ورو ورو دواړه یو شیفټ باندې ګوته کړئ بل دغسې ورو ورو وهئ دوستانو هغه باندې لویږي دغه ډول باندې تاسې هر چېرته لیکل کوی شئ دغسې لوی کړئ یوازې د پښتو او د عربي لیکل دوستانو انګلیسي لیکل نه ورباندې لویږي دوستانو دغه شو د پاس لیکه د کوز لیک سره برابر شو دوستانو که تاسو سره تیارې په کمپیوټر کې لیک بڼې وي او غواړئ چې د هغه لیکل بل ډول ته کوئ هغه هم کولی شئ او که غواړئ د لیکل لوی کړئ وړی کړئ هغه هم کولی شئ نو هغه به څرګنده کېږي دوستانو راځو د هوم مینو ته د هوم مینو باندې کلیک کوو دوستانو بیا راځو ښي طرف ته دوستانو دلته کې فانټس دي د فانټ باندې چې کلیک کوو دوستانو دلته کې کوم لیکل چې تاسې غواړئ چې بدل کړئ هغه لیکل چې تیار تاسو په کمپیوټر کې وي ویبپاڼو نه کوی شئ دوستانو ډاونلوډ کړئ نو تاسو لیکل بدلوی شئ چې کوم لیکل ستاسو خوښ و هغه لیکلو دپاره تاسو هغه کوی شئ چې خپل هغه بدل کړئ دوستانو موږ به ورته دا لیکل انتخاب کوو دلته کې دوستانو د لیکلو خواته دلته کې فانټ سایز دی دوستانو دا د لیک بڼو هغه د اندازه دی تاسو غواړئ په شعر وړکی ولیکئ کوم سایز ورته انتخابوئ هغو باندې لیکل کېږي ښه شعر وي دوستانو وړکی لومړی انتخاب کړئ که غواړئ چې لوی ولیکئ بیا ورته لوی انتخاب کړئ نو موږ وګورو چې څومره د چوکټ نه هم ونوځي او ډېر لوی هم نشي او ډېر وړکی هم نشي دوستانو موږ ورته دغه شپېته انتخاب کړو دې لنډۍ ته دا لنډۍ به دې خواته راوموږ دوستانو حرکت ورکړو نو دوستانو موږ چې کله لیک بڼه بدله کړه دوستانو دغه پاس لنډۍ لږه وړه شوه نو غواړو چې دغه هم لږه لویه کړو بیا هغسې طریقه کوو شیفټ او انډرسکور وهو چې لویه شي دوستانو دغه لنډۍ شوه ولیکله شوه د انځور د پاسه غواړئ دوستانو چې دغه لنډۍ اوس انځور ته بدله کړئ دوستانو هغه څنګه کولی شئ هغه هم اسانه طریقه ده زه به درته وښیم خو غواړئ د لنډۍ د پاسه عنوان هم ولیکئ او عنوان به څنګه کوی شئ دوستانو بیا به راځو انزرټ مینو ته چا شو ای وهو او که غواړئ د لیکل دوستانو د افغانستان بیرغ په شکل باندې کوئ نو بیا د سور رنګ ورته انتخاب کوئ سور رنګ موږ انتخاب کړو دوستانو دغه دغه هغه دلته راځي کافي نو بیا دغه رنګ کوئ دوستانو دغه مو چې کله رنګ کړو بیا ولیکئ دلته کې پښتو لنډۍ دوستانو پښتو لنډۍ مو ولیکله اوس څنګه غواړئ چې دغه افغانستان بیرغ ته واړوئ دوستانو دغه اسانه طریقه ده راځو لومړی دوستانو د افغانستان لومړی بیرغ تورې چې دي رنګ یې شته تور ده نو دوستانو د نون نه رادې خواته نیمایي راکش کوو هغه توروو هغه هم چې کله سلیکټ کړو یا مو تور کړو دوستانو بیا راځو هوم مینو ته هم نو ته چې دوستانو راغلو راځو دلته کې د ای علامه ده دوستانو رنګ ورته انتخابېږي دوی رنګ باندې کلیک کوو دوستانو کوم رنګ ورته انتخابوو لومړی ته تور رنګ اوس خو د انځور دوستانو شای توره دی او کیدای شي نور انځورونه وي هغو شا توره نه وي د بکګراونډ هغه بل رقم ته وي بیا ډېر ښایسته ورباندې ښکاري دوستانو ګورئ دغه توره شوه غواړئ دغه د تې نه یې خواته پې د خین او پې دا هم شین رنګ ته کوئ هغه سلیکټ کوئ او تورې کوئ کالر بیا دوستانو راشئ د ای علامې ته چې راغلو دوستانو دې باندې شین ټینګئ خو دغه شین مه ټینګوئ دوستانو دلته کې مور کلرز دی دغه باندې کلیک کوئ چې کله بله مینو درته خلاصه شوه دغه شین رنګ ورته انتخاب کړئ دغه مې انتخاب کړو دوستانو اوکې ورته ووایئ دوستانو دغه ده وګورئ هغه لنډۍ چې موږ تاسو غوښته د افغانستان بیرغ ډول باندې کوو هغه دغه ډول شوه غوښتانو تاسو غواړئ چې یو توری یو لنډۍ هم څو رنګو باندې جوړه کړئ هغه ستاسې د خوښې مطابق چې کوم څه شی جوړوئ دوستانو غواړئ دوستانو دغه لنډۍ لویه کړئ هغه به څنګه کوئ دوستانو دغه به ټوله سې انتخابوئ دوستانو راځئ به هم مینو ته که نه دوستانو نو دلته کې د اندازه چې ده اندازې ته چې کله راغلی دوستانو غواړئ چې کوم رنګ ورته انتخاب دلته اندازې هغه لري نمبر لري اووه کوئ اتیا کوئ اته اتیا کوئ نو موږ ورته اته اتیا انتخاب کوو د لنډۍ به ډېر لویه شي او د پښتو لنډۍ عنوان او د کوزه لنډۍ به دوستانو هغسې شي دوستانو دغه یو انځور شو دغه اوس دلته خو مو لیکل وکړه دوستانو څنګه غواړئ چې دغه یو انځور ته واړوئ نو هغه هم اسانه طریقه ده دوستانو کیبورډ ته وګورئ کیبورډ کې دوستانو لیکلي کنټرول
CTRL په کوم سویچ باندې چې لیکلي هغه باندې ګوته کېدی کنټرول او A د A علامه دوستانو په دواړو باندې ګوته کېدی اول په کنټرول باندې ګوته کېدی دوهم په A باندې چې هغه باندې ګوته کېخله دلته کې انځور کې راځي نه انځور ټول انتخابېږي دوستانو چې کله انځور ټول انتخاب شو دلته به په د انځور د پاسه ماوس ښي طرف کلیک کوئ مینو به درته راخلاصه شي د مینو کې کاپي ووایي دوستانو کاپي مو چې کله ووهله ما درته ویلي وو په شروع کې چې موږ د پاور پوینټ دپاره هم ضرورت لرو نو اوس راځو د پاور پوینټ پروګرام راخلاصوو دوستانو چې ما سره پاور پوینټ پروګرام دی 2001 وینډو استعمالوم دوستانو د پاور پوینټ زه نو دغه اندازې لوی وي دوستانو خو تاسو هر وخت چې وغواړئ دغه اندازه ډېر وړکی کړئ د کنجته کړئ اوس غواړو دلته پیسټ کړو دوستانو پیسټ دی هم مینو کې دی دوستانو هر پاور پوینټ چې کوم ځای کې پیسټ لیکلی و هغه را پیدا کړه مینو کې چې و دوستانو نو دلته پیسټ وهو دوستانو چې پیسټ مو ووهلو لږ انتظار وباسو دا د لنډۍ دوستانو دلته کې پیسټ شوه که دغه شاته پرده لویه وي دوستانو بیا لنډۍ د پردې په وړکۍ کونجه کې راځي بیا سپینه پردې بغلو ته پاتې کېږي چې هغه تاسې انځور ته واړوئ بیا خوند نه کوي هغه شاته لنډۍ به یو نیمه چې وي چوکټ منځ کې وي نیمه یې خواته سپینه پرده ورسره وي خو د شا پرده هر وخت ورته وړه ساتئ دوستانو دغه یو انځور شو غواړو دغه انځور سیو کړو دا به سیو کړو دوستانو دی اوس یو انځور شو غواړو دا په ډیسکټاپ باندې سیو کړو دوستانو د ټیسټ په نوم ټیسټ سیو دوستانو دغه به ټول ښکته کو لاړ به شو ډیسکټاپ ته وګورو چې لنډۍ جوړه شوې دوستان دغه د ټیسټ دغه انځور دی دا مو اوس ډیزاین کړو دوستانو دې باندې کلیک کوو چې کله مو دا راخلاص کړو وبګورو چې دا انځور شوی دی که نه دغه دوستانو انځور ترېنه جوړ شوی دی او دغه انځور تاسې اوس کولی شئ چې که شعر مو لیکلی وي د خپلو دوستانو سره شعر کوی شئ خپروی شئ فیسبوک باندې که لنډۍ مو هم لیکلی وي که څه بل مطلب مو هم لیکلی وي حدیث مو لیکلی متلونه مو لیکلی وي غوره ویناوې مو لیکلی وي یا کوم بیړنی خبر مو لیکلی وي یو خاص یو شعار مو لیکلی وي نو دغه ډول باندې تاسو ټول دوستان کولی شئ دغه یو اسانه طریقه ده دوستانو او ډېره غوره طریقه ده چې موږ وکولی شو ټول پښتانو د خپل د زړه درد د انځور په شکل ولیکو او دوستانو سره یې شریک کړو او ډېر دوستانو ته ورسېږي که نه لیکلو که یو ځای وکړئ دوستانو بیا یو ځای بل ځای چې ځي نیم پکې پاتې کېږي نیم ترېنه ورکېږي نو دغه انځور کې دوستانو تغیرات نه راځي او دغه انځور په صحیح ډول ځي خیر دوستانو که چا ترتیب یا چا هر چا جوړول هغه هم خپل ورسره لیکای شئ نو دغه دوستان دا پروګرام تاسې اسانه طریقه ده تاسې ټول کولی شئ دغه استعمال کوئ زه راتلونکي کې غواړم دوستان تاسو ته فوټوشاپ هم وښیم د فوټوشاپ دپاره ډېر شیان پکار دی هغه لږ سخت ده خو په ورو ورو کې زه تاسو ټول انشاءالله دغه فوټوشاپ او ټول پروګرامونه چې کوم سیسټم باندې زه بلدیت لرم دغه ټولو زه تاسو ته درښکاره کوم او د دې ویډیو کې که څه خرابي شوي د هغې بخښنه غواړم نور مو په خدای سپارم هیله ده چې تاسو ټول مشکلات حل شوي وي او یو انځور جوړ کړئ او زما سره په تماس کې شئ چې ما ته یې راولېږئ چې موږ دغه جوړ کړو نور مو په خدای سپارم رب مو ټول ژوندي او خوشحاله لره خدای په امان